دلته زمري دي شه داخل ورځو اوس به داخل ورځو. ماشاءالله ماشاءالله په دومره کم عمر داخل ورځي له زمریو سره لوبې کوي کار نه لري بچه. چې دوی راسي دا بیزوګیانو دا حیوانان په عذابوي د بیزوګیانو ته خاشي ورغورځي سګرېټ ورکوي نسوار ورکوي. دا زموږ د سیلانیانو څخه دا خواهش دی چې دا سګرېټ نسوار نه ورکوي ځکه زمری ولې ملخ ښه خوند کوي. اکثره بس همدغه زمري ډېر خوښېږي. ملخ خو زموږ ځای وطن کې نشته داسې یو ځای سي بیا خلک یې خوښوي. اوس په دې باندې اکثر شپه او دا څه وي؟ دا کوتان دي. کوتان مخوکې ډېرې اوږدې مخوکې نه دي؟ مشوکې اوږدې ډېرې اوږدې مخوکې لري. دا به ګران وي. دا نو موږ په 40,000 افغانۍ جوړه رانیولې ده. دا کوم ځای نه راوړي دي؟ دا نو د کراچۍ څخه راوړي دي. او قیمتونه یې؟ قیمتونه نو 10,000 افغانۍ جوړه ده. بیا هم سلامونه ستړي مشئ ښه راغلاست په دې چې ښه اوسئ. دا ځل تاسې پوهېږئ زه راغلی یم د قندهار ولایت او د قندهار ولایت کې بیا نو د خلقي پله تر څیرمه دلته نو زموږ یو هیوادوال یو شخصي باغوش جوړ کړی په خپل شخصي لګښت باندې او بېلابېل حیوانات یې راوړي دي چې دلته د سیلانیانو دپاره په قندهار کې د لومړي ځل لپاره دغه ژوبڼ برابر کړی دی چې تر څو سیلانیان راشي د دغه ځای نه لیدنه وکړي او په همدې ترتیبه دغه کوم حیوانات چې دوی راوړي دي دا خلکو ته وړاندې کړي. ورځو به داخله د دې ژوبڼ لیدنه به کوو. راسره اوسئ. دلته زمریان هم شته. دا چې نور کوم کوم حیوانات دي دا به د همده ځای د مسؤل له خولې واورو. هیر دې نه چې زه زلمی زایل او د کمرې په برخه کې راسره فیض محمد نوري صاحب دی. نو راځئ چې په خیر سره ځو. نوري صاحب حرکت کوو. راځئ چې ځو. بیا هم ستړي مه شئ. تاسې به په انځورونو کې د دغه باغوش هغه ځینې ښه انځورونه لیدلي اوسي. په همدې ترتیبه کوم سیلانیان چې راغلي دي د ده ځای لیدنې ته هغه انځورونه هم تاسو ولیدل. په همدې ترتیب دغلته طاووسه 3-4 دانې دي دا یې راوړي دي چې د ګڼ شمېر سیلانیانو پام یې ځان ته راجلب کړی دی.
او دغه څه وینو دا نو بیا د غره پسونه دي چې دغه لاس ته خلاصه چې کوم دا بیا خزینه دا وغړ چې دغه بیا نار ده غړ ښکارونه دي په همدغه ترتیب وړاندې به څه دا نو چرګان دي چرګان البته کورني چرګان نه دي کورني چرګان خو بیل دي او دا بل رقم دي نوري صاحب تصویر کې لږ زره راوخله دغه لیدونکو ته دا چرګان بیخي داسې بل رقم دي که نه کلنګي چرګان دي کلنګي دغلته نو ملګری ولاړ د اول بل سره وغږېږو سلام ستړی مه شئ وعلیکم سلام خیر بخیر یې ښه جوړ یې اول د دا ښایسته نوم راته واخله مجید دی زما نوم مجید جان مجید جانه او دلته فکر کوم د حیواناتو د دانه غوښه او دا شیونه ټول کوي هغه زه ورچوم وکې ښه دا څه شی دي دا دا شترمرغ دی وال خو نه کوي یا ول نه کوي څه نه چې وم نه وهي یا غږ نه درکوي ګور یې داخل نه ښه داخل به ورځو اوهو دا خو داسې دغه دی چې خالي کار ونه لري راپورې که نه ښه دا څلور دانې دي شترمرغ شترمرغ خو ما په خپله په انځورونو کې کتلی خو مخامخ مې داسې نه وکتل لکه څنګه چې اوس ګورم نو تاسو اوس فقط په انځور کې ننداره کوئ دا راته ووایئ چې دا دته څه شی ورکوئ د دې وچ شپېشت خوراک دی وچ شپېشت زه ورکوم لندې شپېشت مو راچوم بس نو یو څه جواري مې دې زه دا شی او دا کوم ځای نه راوړي دي دا نو د کراچۍ څخه راوړي دي قیمتونه یې قیمتونه نو 10,000 افغانۍ جوړه ده ورځو به وړاندې بله څه به وګورو نو همدغه ستاسې نوم څه شی و مجید جان مجید جان به راسره یي ورځو به وړاندې ګورو به که څه ته داخلېدو یو څه به داخل شو وبه ګورو ښه مجید جانه دا هوسۍ دي دا هوسۍ دي ښه هوسۍ په انځورونو کې تاسو وګورئ هوسۍ څه خوري څه ورچوئ هوسۍ ته کنجاره او پروړ ورچوم او شپېشت یې ورکوم دا هوسۍ خو په منډه کې هم سختې تیز وي که نه دا واښه حیوانان دي ګرده واښه حیوانان کله خو داسې نه دی شوي چې کوم دانه درنه تښتېدلي یا نه دي بیا به یې نیولی هم نه شوی نو یو نه چې ولاړ سي به الله بیا ولاړې پر هغه مخ دلته خو توتیان دي دا توتیان د مختلفو ځایونو راوړل شوي دي خلک ګرد خارجي حیوانان دي دلې موجود دي ټول عموما خارجي دي ډېر ښه دا هماغه توتیانو ځای دی تاسو څنګه موږ پسې غبرګ را روان استئ دا ښه خوند خپرونې ته ښه خوند کوي بندې کوو به واله که څه کوي ډېر شوخ ماشومان دي ښه دا نو دلته زمري دي ښه داخل ورځو اوس به داخل ورځو زړه غټ چې زه در سره بیا څوک غږ نه درته دلته وایي چې داخل ورځو نو زه خو ډارېږم مجید جانه چې ومې نه خوري یا دا چاته غږ نه کوي دوی بس اکثر د 4 میاشتو دي دغه په چا باندې کار نه لري دا سړی په بازۍ کې خوږوي او په ساتیري کې خوږوي هغه خونکاره خو نه دي یا دغه خونکاره نه دي لیدونکو تاسو په تصویر کې ګورئ وړاندې ورشم ته مسره خو به نه وي یا ښه ته ورشه ځم درځم همداسې ښه زه ډارېږم هم ماشاءالله ښه راځه چې زه ورکه باور نه دی په کار زه ډارېږم چې خدا نخواسته څه مشکل رامنځته نه شي ورکه د شیانو باندې باور نه دی په کار تاسو خو عادت هستئ ورسره وم نه خوري واله که دلته راشي ته ولې نه خوري څه شی کوې لوبې کوې ورسره وزیر سره لوبې ورسره کوې ښه که ودې خوري نو بیا یا نه وي خوري محتاج محتاج تا سره ماشاءالله
په دومره کم عمر داخل ورځي له زمریو سره لوبې کوي کار نه لري بچا ها و کنه چې وړه شم چې ودې نه خوري رانه ها مجید جان وړاندې به ځو نور به مو ګورو چې نور څه دي دا غوڅۍ دا وسیانې دي وه ها دلته به داخل نه ورځو چې ستا خوښ دي شوخ دي وه شوخې دي او شوخ دي ورکه دلته فکر کوم نورې اوسئ دي وه دا غټې وسې دي ها غټې اوسئ دي دا به شوخې مې ډېرې دغه نر یې ول کوي او هغه ماده په چا باندې کار نه لري دغه نر دغه ماده ده نر یې لږ روان ده ښکرونه یې شته ده دا ښکرونه موږ وراره کړل دوې وسیانې په ښکرو ولې دواړې رامړې کړلې دا تاسو خپله بیا و ښکرونه یې اوس همالته پراته دي هغه په سختۍ به نیولی مې تاسو و نو په خوارې مټین کې یې ښکرونه مو وراره ښه دغه د مازدیګر اذان مو شو او دا خو دغه ده د غرو سیرلی غرو سیرلی ده دلته نو دا خارجي چرګان دا خارجي چرګان چرګان دي دا چرګان به نه ګوره یا چرګان دي ښه دا ماغه حسین دا جلان نسل وستی ده دا بل نسل ده و دا جلان نسل تاسو سره عمر کې څو نسل دي ټول حسین دغه دا وستی ده دا دغه نسلو سره جلا ده ها و دا به جلان نسل دی تاسو څنګه خپل کې ډیر خان دی ها خپل کې څنګه ډیر خان دی ولا خو نو ورته شانو خندار اچي او تاسو دا د کمرې مخ ته ډیر زیات راځي څه وجه دا کمره دنه درېدلې دا شیطانی کوي خاطر براته وای ها چې براته وای چیشتر توام چیش دې زله هر شی مې زال ټوکر راته کوي ټوکر راته وای شعر راته وای شعر راته وای هغه بل شعر ونه وای شعر راته وای شعر سره کوم شعر د دې زادي توه د خپل وطن زمری یم هر چغال مې زیري او بل اوس ورته وای کنه مقابل کې نه وای مجید جان زو خارجي سپیان دي دا د خارج نه راوړي دي څنګه لیدونکو ډېر راځي کنه راځي دلته دلته ډېر سیلانان راځي د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ باندې نو بیخي بې انتها زیات راشي دلې د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ ډېر راشي او در ماښام د رازانه پورې دغه ځای د ځوانان دلې ډېر سیلانان راځي دغه ځای مړ د ځوانان د تفریح او د ساتیرۍ دپاره جوړ کړی دی دلې راسي به الله خپل طبیعتون سم کې حیوانان هم وویني یو ښه ساتیرۍ ساتون تیر کې به الله ځي دا راته ووایه چې د دې ځای دا ټکټ په څو روپۍ دی د دې ځای ټکټ خو نو اوس اکثره موږ لس افغانۍ جنینې اخو و لس افغانۍ چې اوس موږ دا جنینې اخو دغه د ردۍ پیسې چې ټولېږي خالي د زمري خوراکه نه برابره یې یعنې هغه مصارف لا نه پوره کوي مصارف نه پوره کوي او دغه د حکومت څخه موږ دا خواهش کوو چې څه راسي دا د ډاکټرانو همکاري را سره وکړي او بل د هېڅ خواهش نه ورسره لرو بس دغه د ضرورت ده چې هغوی همکاري وکړي خالي د ډاکټرۍ همکاري وکړي فکر کوم په کندهار کې دې نه مخکې کوم ژوبڼ هم نه و په کندهار کې په باغیواش نه ولو نو دا موږ د ځوانانو د تفریح د ساتیرۍ دپاره دا ځای جوړ کړئ چې دلې د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ اکثره ځوانان فارغه یي بس بالا دې غټ وکړي بس راځي دلې طبیعت سم کې ځي اوس تازه هغه ځایونو کې کار هم روان دی کار روان دی هلته کار هم روان دی نو اخوا ته یو دانه رسټورانټ جوړوو او دلته یو دانه غټ اوس جوړوو د ځوانانو دپاره نو دغه اوس هم کار شروع دی اکثره د دې ځګې اکثره شپږ میاشتې کېږي اوس اوس په دې باندې اکثر شپږ او دا څه شی دا کوتان دی کوتان
مخوکې ډېرې اوږدې مخوکې نه دي مشکوکې وکړي ډېرې اوږدې مخوکې لري دا به ګران وي دا نو موږ په 40,000 افغانۍ جوړه رانیولې ده 40,000 افغانۍ ماشاءالله په وړاندې بس بیزوګان دي نو دې بیزوګان ته ډېره مننه په وروستیو کې د پیغام هم اورو هېوادوال د پیغام څه دغه سیلانیان چې دلته راځي دغه حیوانات په عذابوي هغوی ته به څه وایي د سیلانیان څه زموږ دا خواهش دی چې دوی راسي د بیزوګانو د حیوانان په عذابوي د بیزوګانو ته خاشي ورغورځي سګرېټ ورکوي نسوار ورکوي دا زموږ د سیلانیان څه دا خواهش دی چې دا سګرېټ نسوار نه ورکوي ځکه چې دا د تفریح ځای د ساتیري ځای دی دوی دلې راسي فالتو نسوار او سګرېټ دا شان حیوانان ورکوي ډېره مننه ډېره مننه نو درنو لیدونکو تاسې د دې ځای د مسؤل خبرې واورېدلې هغه چا چې دلته د حیواناتو دانه ورکوله غوښه ورکوله هغې خبرې مو واورېدلې دلته نو تاسې وینئ چې بیزوګانې دي البته څو دانې راوړي دي دا سخت شوخه مې خو یوه ګیله یې دا وکړه له ټولو سیلانیانو نه البته هغه سیلانیانو نه چې دلته راځي دغه حیواناتو ته مضره توکي او مضره شیان ورکوي بعضې نسوار ورکوي بعضې بل څه چې د دې شی نو په کار نه دي او بل د حیوانات په عذابوي په کار ده چې هر سیلاني دلته راځي د ده ځای له حیواناتو د لیدنه وکړي خپل چکر دی ووهي خپل سیل دی وکړي دغه حیواناتو د ضرر نه رسوي نو په دې هیله چې دوی دې نقطې ته ډېر پام وکړي او فکر یې سلام علیکم وعلیکم السلام خیب خیر ټول بخیر خیرات صحت دی ښه دی بخیر شکر خیر نوم مبارک به دې شي نصیب الله نصیب الله دا لوړکۍ دې تا سره ده څنګه یې خبرې نه شي کولی یا کولی شي ورخطا شوه ښه دا راته ووایه دلته راغلی داخل ته حیوانات دې وکته څنګه خوشحاله یې که نه یې خو بیخي خوشحاله یې په دې ټولو حیواناتو کې ستا د خوښ حیوان کوم یو زمری ولې بالا ښه خوند کوي ښه اکثره بس همدغه زمري ډېر خوښېږي بالا خو زموږ تی وطن کې نشته داسې یو ځای سي بیا خلک یې خوښوي ډېره مننه دا راته ووایه چې د دې باغوش نه علاوه په قندهار کې بل باغوش شته یاره بل نشته همدا لومړنی دی اوس ته وي به خو یعنې ته نه یې ورغلی ډېره مننه وروستیو کې هېوادوال ته څه پیغام لري یوازې دا پیغام لرو دا خبریالان راسي دا مزاحمت نه ورته کوي داسې ځایو ته ماشومان خو سخت مزاحمت کوي سخت یې په عذاب کړو بابا موږ سره و بابا خو یې بیخي غوسه که اخر بابا خپل همسا واړتوله د کمرې تر شا ولاړ دی له ډېرې غوسې نه خندا هم نه ورځي فکر ته دی ورته ډېره مننه کور مو ودان درنو لیدونکو نو دا به زمونږ د نن ورځې خپرونه تر بیا چې زه زلمی زایل او د کمرې په برخه کې له ما سره فضل محمد نوري ستاسې په خدمت کې حاضرېږو تاسې په لوی بخونکي خدای سپارو ښې چارې ښه وخت د الله په امان